أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لدي مذکورہ آیتونو ربط او مناسبت مخکی آیتونو سره دا دی. مخکی آیت کی فرمایلی ہو چې بېشکه هغه کسان چې هغوی انکار کړی دی د الله د توحید نه او د رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او هغوی مړه شوي دي په داسې حال کې چې هغه کافر وو، نو هرگز با قبول نشي د یو د دې نه ډکه ځمکه د سرو زرو که بالفرض د دې کافرو سره ډکه ځمکه سره زر موجودي او دې هغه په فدیه کې ورکوي او د الله نه په ځان خلاصوي، نو هیڅ چېرې به الله هغه نه قبلوي او د دې کافرو دپاره دې عذاب درناک او نه به د دې دپاره هېڅوک مددګار. نو د دې آیت خلاصه دا ده چې کافرو ته به هغه مال فایده نه ورکوي کم مال چې دی په آخرت کې الله له ورکوي او دی په هغې باندې نجات حاصلول غواړي، دغه مال به دې ته فایده نه ورکوي. نو اوس ورپسې وایي چې هغه مال فایده به تاسو له درکوي چې تاسو د الله د رضا دپاره هغه خرج کړئ په ژوند د دنیا کې، تر څو پورې چې محبوب مال تاسو په دنیا کې نه خرج کړئ، نو تاسو د تقوا او د ایمان لویه درجه چې هغې ته بر وایي، نو تاسو هغه نشئ حاصلولی.
او د الله په دربار کې تاسو د ابرارو په فهرست کې نشئ داخلېدی تر څو پورې چې پسندیده مال د الله د رضا دپاره نه خرج کوئ. نو خپل محبوب مال، خپل پسندیده مال، خپل اعلی مال چې هغه ډېر تاسو ته بهترین مال ښکاري هغه د الله په رضا کې ولګوئ، نو تاسو به د ابرارو او د کامل نیکانو په فهرست کې داخل شي. ځکه چې الله رب العالمین د ابرارو ذکر کړی دی، نو د ابرارو په ذکر کې یو صفت دا هم بیان کړی دی چې هغه خپل محبوب مال د الله د رضا دپاره خرج کړي. مخکې دویمه پاره کې مونږ ویلي چې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین. نیکی یوازې دا نه ده چې مشرق ته مخ وګرځوئ او مغرب ته مخ وګرځوئ، لیکن نیکی دا هم ده چې خپل محبوب مال د الله په رضا کې تاسو ولګوئ. وآت المال علی حبه، رشتہ دارو لور کې چې هغه محتاجي، یتیمانو لور کې چې هغه محتاجي، مسکینانو لور کې چې هغه محتاجي، مسافرو لور کې چې هغه محتاجي. نو اله به تاسو د ابرارو په زمره کې داخلېږئ. ان الابرار لفی نعیم، ابرار خلق با په نعمتونو کې. ان کتاب الابرار لفی علیین، عمل نامې د نیکانو دا په علیین کې دي. نو عمل نامې به اعلی علیین ته ځي او نعمتونه به اعلی ملاویږي. د ابرارو په زمره کې به اعلی شاملېږي چې د الله د رضا دپاره خپل محبوب مال ولګوئ. نو مخکې چې هغه مال چې هغه جمع کړي چا او انکار یې کړي د الله د توحید نه او رسالت نه، هغه نه خرج کوي، نو که دا هر څومره جمع کړي دا به فایده نه ورکوي. اوس په دې مذکوره آیتونو کې وایي چې هغه مال چې هغه محبوب مال یو سړی خرج کوي او په ژوند د دنیا کې خرج کوي، سره د ایمان نه خرج کوي، هغه به فایده ورکوي. نو ترغیب ورکوي الی الانفاق فی سبیل الله، چې دا الله په لار کې خرج کوي. لن تنالوا البر، هرگز با اونمو میں تاسو بر لرا، نال ینالو نیل مندلو تو، نو دا نیلو ندا تنالو دا راغلی دی. هرگز با اونمو میں حاصل بنکے البر بر لرا. بر ستوي بر هاغا د تقوا او د ایمان درجه ته وي چې سړی د ابرارو په فهرست کې پاغي سره داخلي، یعنی د تقوا هغه درجه او د ایمان هغه درجه ته بهر کې تاسو نه رسېږي تر څو پورې چې تاسو خپل محبوب مال د الله د رضا لپاره لګولې نه. هرگز با اونمو بے تاسو البر کامل نیکی حتی تنفقوا مما تحبون،
تر هغه پورې چې تاسو خرچو کې بعض دا مال نه چې تاسو یې خوښوي. دا آیت چې کله نازل شو نو صحابو په دې باندې عمل شروع. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راغی او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او وی چې د الله رسول الله فرمایي چې تر هغه پورې تاسو کامل نیکی نشه حاصلولی تر څو پورې چې تاسو خپل محبوب مال زما پر رضا کې ونه لګوي. نو یا د الله رسوله زما محبوب مال په مالونو کې هغه زما بیروحا باغ دی. مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم ته مخامخ یو باغ او ډېر بهترین باغ. رسول الله صلی الله علیه وسلم با کله کله دغه باغ ته داخلېدو او پاره کې خوږې اوبه وي نو هغه به څښلې. نو ډېر مزېدارې اوبه وې پکې او ډېر مزېدار باغ. نو انس ابن مالک وایي چې ابو طلحه راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ما ته په ټول هر څه کې محبوب مال خپل مال کې داخ کړ. نو بس دا د الله دپاره زه خرچ کوم چې الله محبوب مال خرچ کولو حکم وکړو. نو بس زه د خپل محبوب مال د الله په رضا کې خرچ کوم. نو دا زمانه قبول کې او دا تاسو چې کوم دی کې خرچ کول غواړئ نو هلته خرچ کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشاله شو او وی چې دا خو ډېر بهترین او عمده مال دی. نو بس دا داسې وکړه چې ته په خپله باندې په خپل رشته دارو باندې دا خرچ کړه، خپل رشته دارو له دا ورکړه په ځای د دې چې زه قبضه کې والم او زه خرچ کړم دا ته په خپلو رشته دارو کې خرچ کړه. نو ابو طلحه انصاری په خپلو رشته دارو کې د الله د رضا دپاره هغه خرچ کړه. صحابه کرام محبوب مالونه هغه به د الله د رضا دپاره خرچ کول او په دې پوهېدل چې د ابرارو درجه بغیر د دې نه حاصلېږي. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. بهترین اوبه باغی ته ملاویږي، بهترین مشروبات به ملاویږي. نو داسې نه ملاویږي، دا قرباني غواړي او محبوب مال خرچ کول غواړي. نو بس یو براته او رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې بارس کو چې زه د خپل محبوب مال پیش کوم او دا زمانه قبول کې او دا ما صدقه کوم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ځل راغی او د حضور علیه السلام په خدمت کې عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په مال کې اعلی مال اعز مال چې ما ته ډېر خوږ دی هغه د خیبر د ځمکې هغه حصه ده چې ما ته میلو شوې ده. نو دا زه د الله د رضا دپاره وقف کوم او د الله د رضا دپاره صدقه کوم. نو دا زمانه قبوله کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل چې دا ته خپله قبضه کې وساته، خپل ملکیت کې وساته او د دې چې کوم پیداوار دی او کوم منافع دي او کوم فایده دې نه ملاویږي نو هغه وقف کا
هغه مسلمانانو باندې هغه تقسیموه. نو بس عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او وینا باندې هغه باب په خپل قبضه کې وساته او د هغې پیدا مې وټول هغه وقف. دارنګې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه وایي چې ما دا آیت ولوستو چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دې آیت ته راورسېدم او دا آیت مې تلاوت کړو. نو ما ځان سره تصور ځان سره مې سوچ وکړو چې زما په ټول مال کې کوم محبوب مال دی چې هغه زه د الله د رضا دپاره خرج کړم او صدقه کړم. نو ما چې سوچ وکړو نو د ټولو نه محبوب مال زما په مال کې هغه زما وینځه وه چې هغه فارسي وینځه وه چې د هغې نوم مرجانه و. نو بس ما وی د الله د رضا دپاره هغه ازاده کړه او وی زما دومره خوښه وه او دومره مې ورسره د زړه مینه وه چې که ما واپس کولی شوې او د الله د رضا دپاره چې یو شی وقف کړي شي او صدقه کړي شي او بیا واپسي جایز وي نو ما به دا وینځه په نکاح باندې اخیستې وي او خپله نکاح کې به مې بیا ساتلې وي. خو ما داسې ونه کړل بلکې ما هغه صدقه کې ورکړه ازاده مې کړه او بیا مې خپل شاګرد نافع ته هغه ته په نکاح باندې ورکړه. دا د صحابه کرام جذب اطاعت بس دا الله حکم براغه صحابه په عمل نور چو چرا بنو آسان حکم بو نو په عمل کو او ګران حکم نو په عمل کو. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ مبارک راځي چې هغه خپل محبوب اس چې هغه ته ډېر محبوب و راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې زه دا صدقه کې ورکوم. الله وی محبوب مال چې تاسو نه لګولې نو کمال نیکی نشي حاصلولی لویا درجه د نیکی نشي حاصلولی. اے دا الله رسول زدا اس د الله د رضا دپاره خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه صدقه قبول کړه او بیا دغه اس اسامه ته ورکړه. نو زید ابن حارثه ته په زړه کې شک راغی چې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه دا صدقه قبول کړه او دا اسامه ته ورکړه. دا اسامه خو زما زوی دی اسامه بن زید نو زما دا صدقه به قبول شوی نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ستا صدقه ستا د طرف نه قبول شو او بس دا ما ته ورکو بس دا ستد شو. دا قسم جذبه د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د صحابه دا کیسه دې د پر نه بیانو چې بس قصه دا په یو وخت به ورو په بل وخت به وباسو نه دا د قرآن عملی نمونه وي نو دغه شان د قرآن عملی نمونه جوړېدل پکار دي. عملی نمونه جوړېدل پکار دي او غیر محبوب مال څوک د الله د رضا دپاره ورکي نو په هغې هم الله ثواب ورکوي چې نیت د الله د رضا حاصلولي. خو هغه لویه درجه چې کومه لویه درجه الله وایي په محبوب مال ملاویږي هغه نه ملاوي. کله کله سړي سره پالتو جامې پالتو ټوپۍ او د هغه د ضرورت نه زیات څیزونه وي
ناغا زړې جامې چاله ورکي د چا ضرورت پوره کی زړه ټوپې چاله ورکي د چا ضرورت پوره کی نور داسې د ضرورت نه زیاتی سيزونه یې هغه چاله ورکي او ضرورت په د چا پوره کی نو په دې آیت کې دا نه وایي چې داغه صدقه نه قبلي هغه قبليږي الله په اجر ورکړي لیکن د محبوب نه محبوب مال چې سړی د الله پر رضا کې ورکړي نو د الله تعالی ډېر لوی درجه ورکړي نو لوی درجه حاصلولو د پاره یوازې منځونه نه دي راغلي یوازې تلاوتونه نه دي راغلي چې موږ به صرف تلاوت کو ور وخت او هر وخت ذکرونه کو هر وخت منځونه کو او بس موږ وایو لوی درجه به الله راکړي او نور جیب له لاس نه ورځي د الله د رضا لپاره مال نه خرج کړو نو په دې باندې لوی درجه او کامله درجه د نیکۍ نه ملاوي د دې وجه نه محبوب مال هم د الله د رضا لپاره خرج کول پکار او دا ډېر فایده ورکړي دا ډېر فایده ورکړي او که یو سړی جمع کوي او ځان د لپاره ډېرې پیسې جمع کړي او مړ شي او دې د الله د رضا په لار کې ونه لګي بیا هیڅ نه ملوي بیا د لوی درجه په الله نه ورکړي لوی درجه په خرج باندې ملاويږي چې محبوب مال د الله پر رضا کې ولګول شي نو خرج د الله په لار کې پکار دي دا ترغیب دا به فائدہ درکړي وما تنفقوا او هغه څه چې خرج کوي تاسو من شيء د سيزنا نو فإن الله به عليم پس بهشک الله پاغي باندې دی پویدونکي سچ د الله د رضا لپاره الله وی خرج کوي هغه زما په علم کې او چې د الله په علم کې الله باجر ورکړي دا ظاهر نشي كل طعام كان حلا لبني اسرائيل سلسله کلام د يهوديانو په باره کې هغه جاری دي مینس کې پکې د انفاق خبره راځي نور خبره راځي نو اوسو د يهوديانو په باره کې بیا خبره ذکر کی اثبات د رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې بیان شو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نو اوس د شبهه ازاله کوي چې د رسالت په باره کې يهوديانو یو شبهه کوله هغه شبهه دا چې يهوديانو وی چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوه خدا کوي چې زه د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یم داغه په طریقه باندې یم لیکن بل طرف ته د ابراهیم علیه السلام د طریقې نه مخالف دي ځکه چې د ابراهیم علیه السلام په دین کې د اوخ غوښه او د اوخ په هغه حرام او د په دین کې د اوخ غوښه او د اوخ په هغه حلال دي نو الله رب العالمین وی چې دا احبار د يهوديانو دا علما دا روحبان د نسوارو دا درویشان او پیران دا دروغ وی دا دروغ کل الطعام ټول خوراکونه کم ټول خوراکونه چې دې داوا کوي چې دا خوراکونه الله حرام کړی دي چې هغه د وخت او د وخت په دي نور د دنیا ټول خوراکونه نه یاد ځکه ټول د دنیا خوراکونه خو حلال نه دي چا د پاره خنزیر حرام دي نار چا د پاره حرام نو هغه ټول خوراکونه یادې چې دې په ځان باندې د ځان نه حرام کړو باغې الله رد کړ کل الطعام ټول خوراکونه
کان حلا لبنی اسرائیل او دا حلال د بنی اسرائیل د پارا د بنی اسرائیل د پارا ټول خوراکونه حلال دو وغه چې دی وای چې دا حرام و دا حلال د ابراهیم علیه السلام په دین کې هم حلال و او په بنی اسرائیل باندې هم دا حلال و او دارنګ د اوخ به حلال دا حلال الا ما حرم اسرائیل ها آغا چې حرام کړیو یعقوب علیہ السلام علی نفسی په خپل ځان باندې دغه اشاره ده تکي چې یو شی وو چې یعقوب علیہ السلام دا په ځان باندې بند کړیو دا وغه په ځان باندې بند کړیو حرمت نه مراد دلته حرمت لغوی دی بندش مراد دی هغه په ځان بند کړیو څنګه بند کړیو بیمارو او بعض روایاتو کې راځي چې رکن نساء بیماری په لګیدل نو دا منخت وکړه چې ګزا الله د دې بیماری نه جوړ کړم نو زبا دغه وخه چې زما تر ډیره هغه خلګي او زما خوخه ده محبوبه ده نو دا بزن خورم کله دا شکرې پته او دا سه منخت دغه په دین کې جایز نو دا منخت او بعض روایتو کې تاسو راځي چې د پرهیز په تور په ځان باندې بند کړی وو نو د پرهیز په تور باندې بند کړی وو یا منخت کړی وو نو دا د طرفه هغه بند و په هغه باندې نور دا حرام کړی نه و هغه په ځان بند کړی من قبل ان تنزل التوراة مخکې د نازلېدلو د تورات نه مخکې د نازلېدلو ټول خوراکونه حلال او یعقوب علیه السلام په ځان باندې د وغه هغه بند کړی و مخکې د نازلېدلو د تورات او تاسو اوس لګیاي د نازلېدلو د تورات نه بعد لګیاي چې نه دا وغه دا حرام و په دین ابراهیمی کې او دا په حرام او دا نبی د ابراهیم علیه السلام مخالف ته دعوت هغه د اتباع کوي نو دا غلطه وایي او فی الحال خنور کتابونه نشتا تاسو سره دا تورات موجود دي نو واقع دا الله تعالی حرام کړی دا وخه دوخو روړه توراتونو له وخه نو تورات کې خدا او وخه الله تعالی نو حرام کړی نو د دې د خبره رد کو د دې د خبره رد قل وایا اے پیغمبر دیتا فاتو بالتورات پس روڑے تاسو تورات لرا فتلوها پس قلو لے دا تورات ان کنتم صادقین کچریه تاسو رشتینی بس اللہ تعالی خبره ثابت کړه چې تاسو دعوه باطل ده د ابراهیم علیه السلام په کوم دو وخاله نه و د دې محمد رسول الله په دین کوم صدا حلال ده او تاسو وایي دا هغه مخالف دي نو دا دروغ وایي دا په پیغمبره کې شکونه چوي دا د دروغ شکونه چوي او بیا فرمایي چې فمن افترا علی الله الكذب پس هغه چا چې وتړل په الله باندې دروغ لکه يهوديانو دا دروغ تړل چې په دین ابراهیمی کې الله تعالی دوغه حرام کړی دا دروغ من بعد ذالک پس دینا اولئک هم الظالمون پس دا کسان چې دي هم دا ظالمان دي دا ظالمان دي نو ظالمانو پس دینا نور ظلم مکوي په الله باندې دروغ نه تړي الله باندې دروغ تړل پرېږدي او بیا ورپسې وایي
وایا اے پیغمبر دیتا صدق الله رښتیا وی الله پاک الله چې دا کوم سوې دا ټول رښتیا او تاسو چې سوای درو تاسو درو نو دا الله دا خبر او باندې او دا الله ټول خبرې رښتینی الله یو خبرم د درو نه کوي نفتبعوا ملت ابراهیم حنیفا پس تاسو تابعداري کوي د طریقې د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې دا ابراهیم علیه السلام راګرځیدونکي او د شرک نه توحید ته شرک تمایل نو د شرک نه راګرځیدونکي او یو مخکې مسلمانو الله د توحید په لار روان نو داغه د طریقې تابع شي چې هغه طریقه سره هغه اسلام دی وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه السلام نه مشرکانو نه نه يهوديانو نه نسواراو نه او نه مشرکین عرب نه ځکه د دې ټولو په دین کې څه شرک نه داسې نو د ابراهیم علیه السلام ذکر د یو خبره د پاره خوش اوس د ابراهیم علیه السلام ذکر وکړو نو ورپسې اوس د بل شوبیم ذکر یو بل شوبم د يهوديانو د رسالت په باره کې چې دا پیغمبر چې دی نو د ټولو پیغمبرانو قبله بیت المقدس وو دا قبله پرې خو او د بیت الله ته مون شروع کو نو دا د انبیاء مخالف دا پیغمبر نه دی افضل قبله بیت المقدس وا او دا افضل قبله پرې خو د بیت الله ته منځونه کوي نو دا صحیح پیغمبر نه دی شکونه چول د خلکو پزونو کې او د باطل پرستو خو کاروم دغه چې د حق پرستو مقابله کوي او د خلکو پزونو کې داغي په باره کې شکونه اچي هم دغه کار نو الله داغي صفائی کوي چې دا درو وای ستاسو احبار او رهبان درو ځکه چې د ټولو نه اول کور او اول عبادت خانه چې الله په دې ځمکه باندې خو دې ده هغه بیت الله د ټولو نه اول بیت الله جوړ شوی دی د الله په ځمکه باندې د الله د عبادت لپاره او دا فرشتو جوړ کړو دا آدم علیه السلام د دور نه مخکې جوړ کړو او بیا آدم علیه السلام دا جوړ کړی دی او بیا رستو حضرت شیس علیہ السلام جوړ کړی دی او بیا رستو حضرت ابراهیم علیہ السلام دا کور جوړ کړی دی نو د ټولو اول عبادت خانه هغه بیت الله دا په دې ځمکه باندې او د ټولو افضل قبله هغه سره هغه بیت الله دی د ټولو افضل قبله بیت الله دا او تاسو دروغ وایي چې د ټولو انبیاء قبله دا سوا دا بیت المقدس دا سینه د ټولو اوله عبادت خانه دا بیت الله او د ټولو افضل قبله سره دا بیت الله دا خبره نورت پکې ان اول بیت بشکا اول کورو څنګه کورو یعبد الله فيه چې دا الله عبادت پاره کې کېدلی شي اول کور یعنی اول عبادت خانه وزع للناس چې هغه خودل شوی دا د خلقو د پاره للذي البتا اغدا ببکتا چې هغه په بکه کې دا بکه او مکه دا دوه یو معنا مکه ورته وي او بکه ورته وي او دې ته بکه څه کوي د مکې ته چې دا د بوکا اون مشتق او چونکه مکې ته چې څوک لړ شي او حرم ته لړ شي او بیت الله ته لړ شي نو الله ته جاړي او بوکا خو جړا ته وي الله ته جاړي او الله نه دعاګانې غواړي په ځانې سره او په دې وجه دې ته سوې بکا وي او نور وجه مشته
یو وجه ده ځکه ورته به کوي اشتقاقي وجه ده. اول کور اول عبادت خانه وضع للناس چې هغه ښودلې شوې ده د خلکو دپاره للذي البته هغه ده ببکه چې هغه په مکه کې ده مبارکن چې دا برکت والا ده. دا ډېره بابرکت ده. افضلیت یو ذکر کوي افضلیت ته اشاره کوي چې قبله په ټولو کې افضل قبله څه ده بیت الله دی او دا ډېر مبارک عبادت خانه ده او مبارک کور دی. دینی فائدې پکې هم شته او دنیوي فائدې پکې هم شته. دینی برکت دا دی چې حج په بیت الله کې کېږي بل ځای نه کېږي. ټوله ځمکه د خدای ده خو بل ځای حج نه کېږي او حج په بیت الله کې کېږي. نو دا دینی برکت دی. او بل دینی برکت یې دا دی چې یو مونځ په 1 لاکھ باندې الله قبلوي پکې. مسجد نبوي کې دومره ثواب الله په مانځه نه ورکوي. بیت المقدس کې دومره ثواب الله په مانځه نه ورکوي. څومره ډېر ثواب چې الله تعالی هغه په بیت الله کې ورکوي. دا ډېر بابرکته قبله ده افضل قبله ده. وهدن او دا مرکز د هدایت دی. وهدن معنا څه ده؟ موضع هدایت دا ځای د هدایت دی. لکه بل آیت کې وایي وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ یاد کې هغه وخت چې وګرځو موږ بیت الله مرکز د خلکو دپاره. نو دا ځای د هدایت دی یعنی مرکز د هدایت دی. د اسلام رڼا هغه د هغې نه خورېږي د دغه ځای نه خورېږي. دا د اسلام مرکز دی. للعالمین د ټولو خلکو دپاره فيه آیات او پدې مکه کې آیات نخې دي پدې مبارک کور کې بینات ښکارا د الله د قدرت نخې چې یو په هغې کې څه دی مقام ابراهیم دی چې دا د الله د قدرت نښه په کوڅه پورې موجود دی چې ابراهیم علیه السلام په کوم کاڼي باندې بیت الله تعمیر کړی او درېده به پې هغه د خپل نښې موجود دي اوس هم پورې هلته دی. دا د الله د قدرت نښه. ومن دخله کان آمنا دا بل برکت یې بیان د قدرت نښه مو ښودله او نور برکات بیان. څوک چې داخل شي دې ته نو کان آمنا شي هغه په امن کې دا هغه ته امن ملو شي. که د چا د پلار قاتل وي خو چې هلته رټ شي حرم ځمکې ته داخل شي بس به څوک یې وجلې نه شي. او دا هغه ځای هر یو څیز ته الله تعالی امن ورکړی. که هغه ځناور دي او که هغه ونې دي او بوټي دي ټولو ته الله تعالی څه ورکړی دی. خودرو بوټي چې څومره دي الله ورته امن ورکړی دی. الله امن ورکړی. او دارنګې رزق پراخي الله دغه له ورکړې ده څنګه چې ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده. د رزق فراخي پکې هر ځای نه میوې راځي هر ځای نه رزق راځي او د رزق فراخي ده پکې دا دنیوي فایده. ولله علی الناس او خاص ته الله دپاره دی په خلکو باندې حج البیت حج د بیت الله شریف من استطاع الیه سبیلا په هغه چا باندې چې طاقت لري دی بیت الله ته د لارې نه مراد څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الزاد والراحل یو خرچه سفر خرچه او یو سورلی هغه وخت بوخان او اصول او نن وخت دا جازونه نو ټیکټ پیسې سړی سره او خرچه پیسې وسره چت لړ شي او راځي چې خرچه کوي ناغه ورسره دې ته وی لار دې نه مراد ده. او حضور فرمایي چې څوک د ذات او د راحلې مالک شو چې دې پاغه باندې بیت الله ته رسیدل شو د بیت الله حج کول شو او بیا حج نکو نو پاغه باندې زما هیڅ پروا نشته. کاغه يهودي مري او که نصراني بیا مري زما هیڅ پروا نشته. نو دا زاد او راحلې تفسیر په دې حدیث کې راغلی چې
چې چا سره زاد او راهلی دا قلان مراد دا استطاعت مراد. ومن کفر او چا چې انکار کو د حجنا انکار نو دا الله ورته حاجت نشته دا حج ده. نو فإن الله غني پس بشک الله به حاجت دی عن العالمین د ټول خلقنا خپل نقصان وشو چې دا حج نه چا انکار کو نو ځان ته نقصان ورسو الله ته نقصان نه رسو الله حاجت نشته. د چا عبادت الله محتاج نه دی بندگان محتاج دي د الله عبادت. لن تنالوا البر هرگز با انمو میتاسو کامل درجه دنی کے حتی تنفقو تراغ پوری چی خرچو کے تاسو مما تحبون بازی دا غمالنا چی خوخوی تاسو وما تنفقو او آغسو چی تاسو خرچو کے من شئر دس سیزنا نبین اللہ بیہی آلین پس بیشک اللہ پاغی باندی عالم دی. کل الطعام طول خوراکنا کاناو حلا حلال لبنی اسرائیل دا بنی اسرائیل دا پارا الا ما سیوا داغی خوراکنا حرم اسرائیلو چی بنکڑیو یعقوب علیہ السلام علی نفسی بخبل زان باندی من قبل ان تنزل التوراہ مخی دا نازل دلو دا توراتنا. قل ویا اے پیغمبر دیتا فاتو بالتوراتی فستا سروڑ تورات لرا فتلوا اولو لغی لرا ان کنتم صادقین کچریتا سرشتنی. فمن افترا للہ الکذبا پس اغچا چی دزان نو تڑل پا اللہ باندے دروغو من بعد ذالکا پس دینا فولائک هم الظالمون پس دا کسان چی دی هم دا ظالمان دی. قل ہوا اے پیغمبرا صدق اللہ رشتیا وی اللہ پاک فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا پستاسو تابداریو کے دا طریقے دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا پدا سے حال کے چاگئی و مخیزی مسلمانو. وما کان من المشرکین او نوغ دا مشرکانونا ان اول بیت او بیشکا والکور اول عبادت خانا وزیا للناسی چاگئی خودل شوی دا دا خلق دا پارا پزمک باندے للذی بمکتا البتا آغا کور دی چاگا پا مکہ کی دی مبارکن برکت والا دی وہدن او مرکز دا ہدایت تی للعالمین دا طول خلق دا پارا. فیہ آیاتن بیناتن شتے پا دی کور کی نخی دا قدرت خکارا خکارا مقام ابراہیم او شتے پا دی کے مقام ابراہیم دا بازی پا کی مقام ابراہیم. ومن دخلو او آغسو کو چی داخل شو دی کورتا طول حرم مراد دی کورتا یعنی حرم تا زمین حرم نو کانا منا شو اغپا من کی وللہ علی الناسی او خاصتا اللہ دا پاردی پا خلق باندی حج البیت حج دا بیت اللہ شریفو من استطاع الی سبیلا باغچا باندی چی طاقت لری دی بیت اللہ تا سبیلا دلاری در رسیدلو دا خرچی و دا سوال دے. ومن کفرا او اغچا چی انکارو کو نفین اللہ غنیون عن العالمین بے شک اللہ بے حاجت دی دا طول خلقنا. الحمدللہ رب